وزن څنګه کم کړو؟ برابر او مناسب وزن لرل د انسان بدن ښکلی او تازه ښکاروي. خو زموږ په ورځني ژوند کې ځینې داسې خوراکي توکي دي چې زموږ وزن له ورځ تر بلې زیاتوي. نو اړینه دا ده چې دغه خواړه په ګوته کړو او ځان ترې وساتو. د خوراکي توکو کارپوهان په دې اند دي چې له ورزش څخه پرته د مناسب وزن د درلودلو لپاره باید د ځینو خوراکي توکو استعمال لږ کړو او یا هم د څه مودې لپاره پرهیز وکړو، ځکه چې خوراکي توکي نیغ په نیغه زموږ پر روغتیا او بدن اغیز کوي. له بلې خوا چاغوالی سره له دې چې پر ښکلا بده اغیزه کوي د ډیرو وژونکو ناروغیو مور هم ګڼل کیږي، لکه لوړ فشار، د زړه ناروغۍ، پښو او ملا درد، د بندونو شدید دردونه او حتی د ځینو سرطانونو لامل شي. دلته هغه خواړه در پیژنو چې که په ورځني خوړو لیست کې مو وي نو د خېټې شاوخوا وازه ډیروي او د چاغښت سبب کیږي. خواږه مشروبات، زیاته مالګه، سره غوښه، وریجې او خواږه خواړه لکه بوره، شات او ګوړه. د دې خوړو پر ځای باید نور مناسب خواړه وخورو لکه تازه سبزیجات او حبوبات چې تاسو له ضعیفوالي هم ساتي او هم وزن نارمل ساتي.